هیلو مو هرکلی کوم دوستانو خدای دې وکړي چې تاسو به هم زموږ په شان روغ رمټ او د صحت پر جامو کې به پټ هستئ. دوستانو په دې ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو موږ تاسو د ټولې نړۍ یا د ټولې دنیا کوم راډیویي خپرونې چې دي هغه څنګه کولی شو په خپل انډراید موبایل کې په ژوندۍ بڼه واورو. دوستانو دا ټول په دې ویډیو کې درته ښایم. که چېرې مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ دوستانو او د کومې ویډیو چې ګوري د ویډیو لاندې سبسکرایب بټن ووهئ ورسره خوا کې د بیل آیکن هم کېکاږئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ټول نه مخکې ورسیږي. نو دوستانو راځو شروع کوو چې څنګه کولی شئ د ټولې دنیا یعنې تاسو کولی شئ د خپل هیواد یا د نورو هیوادونو راډیوګانې تاسو په خپل انډراید موبایل کې په ژوندۍ بڼه واورئ. نو راځئ ویډیو تر اخره وګورئ دوستانو چې څنګه کولی شو دغه راډیویي خپرونې په خپل انډراید موبایل کې څنګه اورېدلی شو. دوستانو دې دپاره به تاسو نو ټول نه مخکې باید یادونه وکړم چې تاسو به باید په خپل موبایل کې انټرنیټ تاسو سره موجود وي. که چېرې تاسو سره انټرنیټ وي نو تاسو کولی شئ دا راډیویي خپرونې واورئ، خو که چېرې تاسو د موبایل کې انټرنیټ نه وي نو تاسو نشئ کولی چې دا راډیویي خپرونې تاسو په خپل انډراید موبایل کې واورئ. یعنې دوستانو انټرنیټ ضرورت دا ډېر کم اندازه ام بي خوري نو بغیر د انټرنیټ نه کېږي. د دې لپاره به دوستانو تاسو کوم اپلیکیشن ته ضرورت نه لري نو تاسو به ډایرکټ تاسو راشئ خپل کروم براوزر به راخلاص کړئ. کله چې تاسو کروم براوزر راخلاص کړو تاسو په ګوګل کې به تاسو سرچ کړئ راډیو ګارډن. لکه دوستان تاسو وینئ ما هم دلته په 3 نمبر کې سرچ کړی ده خو زه بیا تاسو دپاره هم لیکم. دلته به تاسو ولیکئ راډیو ګارډن. دوستان تاسو ولیدل تاسو به دې باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو دلته به تاسو ته یو داسې صفحه مخته راسي. دلته به تاسو په د راډیو ګارډن باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو ته یو بل صفحه اوس راځي مخته. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو موږ ته داسې صفحه راغله مخته. نو راځو موږ دوستانو ته د پلی بټن باندې کلیک وکړو. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو اوس به زموږ کوم هغه چې دي الریډي دي تیار دي چې موږ څنګه کولی شو اوس راډیویي خپرونې واورو. نو دوستانو دا کوم میپ نشان کې چې تاسو وینئ دغه د ستوري په شان باندې کوم ګرین هغه چې وینئ ډاټونه یا د ګرین کوم دغه چې دي مثال خو دا کوم د ستوري په شان باندې کوم ګرین خالونه چې دي یا کوم داغونه چې دي نو دا تاسو کولی شئ دا ټول په دنیا کې چې کوم راډیویي چینلونه دي دا ټول هغه چینلونه دي نو تاسو کولی شئ په دې کې یو ځان دپاره انتخاب کړئ. نو تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره د خپل هیواد یا د نورو هیوادونو تاسو کولی شئ خپلې راډیویي خپرونې په ژوندۍ بڼه یا آنلاین واورئ. نو دوستان دلته به تاسو راسئ. دلته به تاسو وینئ دوستان تاسو زه خو دلته اوس پلی کولی نه شم نو موږ مایک لګولی ده. تاسو کولی شئ په بالکل دوستانو فري ده او بالکل کار کوي دوستانو. تاسو کولی شئ په ډېر ښه انداز سره په خپل کمپیوټر کې تاسو کولی شئ خپل موبایل کې هغه تاسو سره انټرنیټ تاسو کولی شئ په هر شي کې تاسو دا کومې راډیوګانې چې دي دا اورېدلی شئ. نو دوستان دلته به تاسو راسئ په دې سرچ کې تاسو هم کولی شئ راډیوګانې دلته سرچ کړئ. نو دلته راځم سرچ کې مثال دلته ورکوم افغانستان ورکوم. تاسو که هر هیواد ورکوئ دوستان ورکولی شئ. نو دلته افغانستان ورکوم دوستان تاسو وینئ کلید هرات راډیو ده او کلید کابل ده کلید خوست ده راډیو اریانا اف ام ده سلامت اندار ده. نو دوستانو په دې رقم تاسو کولی شئ بي بي سي خپرونې هم اورېدلی شئ. دا ټولې دنیا کوم چینلونه چې تاسو غواړئ په هغې کې سرچ وکړئ تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره همدلته تاسو خپرونې واورئ. نو زه راځم دوستانو اوس دلته راځم دا راغلم په سکرین باندې زه راځم دلته اوس افغانستان کوم افغان بیسټ راډیو چې ده زه په دې باندې کلیک کوم. دوستان تاسو کله داسې کلیک کړئ تاسو دلته وینئ د سرچینګ روان ده. نو دلته چې تاسو واورېده نو دوستانو دې سره به تاسو کولی شئ کې تاسو په ډېر اسانۍ سره خپل خپرونې ورکړئ. تاسو زه نور نه پلی کوم ځکه دوستان چې زمونږ بیا کوم ویډیو چې ده په هغه باندې کاپیرایټ راځي. نو دوستانو په دې رقم تاسو کولی شئ هر قسم راډیوګانې تاسو دلته سرچ کړئ. دلته تاسو کولی شئ بي بي سي سرچ کړئ. تاسو کولی شئ بي بي سي هم سرچ کولی شئ. تاسو سی ان ان راډیو یعنې په دنیا کې چې کوم راډیوګانې دي او کوم خپرونې دا تاسو ټول کولی شئ په ژوندۍ بڼه یا په لایف خپرونې تاسو واورئ. نو دوستانو دا و د نن ویډیو تر بلې ویډیو بیا چې زه تاسو سره حاضرېږم نو د الله